السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، زه حبیب الله اکاډمي ستاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم چې د فیسبوک په باره کې د آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل فیسبوک تور کلر ته واړو، یا آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل د فیسبوک سکرین تور کلر ته واړو. موږ او تاسې ډېر وخت د سپین کلر کې په خپل فیسبوک چلوو. موږ او ستاسو یا د سترګو نظر کم سي، یا مې سترګې درد کوي، یا داسې نوره مسله موږ او تاسو ته پیښه سي. یو که لپټاپ وي یا کمپیوټر وي، هغه له موږ او تاسو څخه لرې ایښی وي، هغه کې که سپین کلر وي کوم نقصان نه کوي. موږ او تاسو موبایل سترګو ته بیخي نږدې نیولی وي، زموږ او ستاسو ته بیخي زیات تاوان ده. زه تاسو ته په دې ویډیو کې دا طریقه نن درښیم چې آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل فیسبوک تور کلر ته واړو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. تاسې کله د خپل موبایل سکرین ته رالاستئ، تاسې به ولاړ شئ فیسبوک ته. زه راځم د فیسبوک ده، صحیح ده. دې فیسبوک ته زه راځم، دا فیسبوک زه خلاصوم. دې ته چې کله تاسې رالاستئ، بیا به تاسې راسئ د سر دغو دریو نښو ته. دې ته به تاسې راسئ. داسې مې کله اوکې کړ. اوس به تاسې راسئ د اخري انتظاماتو ته. دې ته به تاسې راسئ، دا به اوکې کوئ. داسې مې اوکې کړو، بیا به تاسې راسئ دې اپشن ته، صحیح ده، دې انتظاماتو ته. دې ته به تاسې راسئ. دې ته چې کله تاسې رالاستئ، دا به اوکې کوي. تاسې ته به دا خلاص شي، دا رقم صفحه به راشي، صحیح ده. کله چې تاسې ته دا رقم صفحه راغله، تاسې به دلته اوس دغه اپشن پیدا کړئ. دا اپشن به تاسې دلته پیدا کړئ، صحیح ده. زه اوس تاسې ته درښیم. دا اپشن ته به تاسې راسئ، صحیح ده. حالات تیارې، دې ته به تاسې راسئ، دا به اوکې کوئ. دا نه ده، دا به تاسې اوکې کوئ. دا اپشن ته به راسئ، دا به اوکې کوئ. داسې مې کله اوکې کړ. اوس خو مثال دا ده په سپینه رڼا کې ده دا موبایل. اوس چې موږ غواړو چې موږ یې تورې رڼا ته واړوو، چې موږ خپل موبایل په توره رڼا کې وچلوو. مثال د تور غوندې رنګ یې تور سکرین یې ایسي، مثال موږ موبایل تور سکرین یې. تاسې به راسئ، دا به کته به هم نه اوکې کوئ، دا پورته نه ده، دا روشن، دا به تاسې اوکې کوئ. زه تاسې ته اوس ښیم، دا به تاسې اوکې کوئ. دا به تاسې اوکې کوئ. دا موبایل به تور سکرین ته واوړي. تاسې اوس ته ګورئ، زه بېرته راځم خپل فیسبوک ته. زه دې ته راځم، صحیح ده. دا د اوس په تور سکرین کې ده، صحیح ده. د موږ خپل موبایل چې دا هغه په تور سکرین کې ده، صحیح ده. اوس یې تاسې غواړئ، تاسې به راسئ، دا سر درې نښې به ووږئ چې تاسې بېرته سپینه رڼا ته اړوئ. بیا به راسئ د انتظاماتو ته، رابسئ د انتظاماتو ته. کله چې دې ته رالاستئ، تاسې به راسئ، دا به بیا اوکې کوئ. دا چې اوکې کړو، دا به سپینې رڼا ته واړوو. نه به د ستاسې سترګې خرابېږي او نه به هغه کېږي چې تاسې د تور رڼا کې چې استعمالوئ خپل موبایل. دا سپینه رڼا چې ده، دا سترګو ته هم ډېر تاوان رسوي. دا موبایل ده، صحیح ده. یو هغه چې تاسې کمپیوټر یا لپټاپ یا هغه له تاسې څخه لږ لرې ایښی وي، هغه بیا سترګو ته دومره ضرر نه رسوي. دا سترګو ته ډېر ضرر رسوي. دا زموږ نننۍ خوندوره ویډیو وه. ملګرو چینل لازمي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب مه هېروئ، او ویډیو چې وګورئ، ویډیو ته خامخا یو لایک ورکړئ.